موږ دا ناس انسانان زمون کشران او مشران زمون خويندې مېندې نارینه او زنانه عرب او عجم استعداد به موږ څنګه پیدا شي چې موږ د کېسته عمل والا شو. اساسي بنیادی سبب چې الله عز وجل قرآن کې په غیبه تصریح کړی دا التقوى رب العالمین نه یرا. الله عز وجل قرآن کې فرمایي ومن يتق الله هغه څوک چې رب العالمین نه یریږي دا که نارینه دی او که زنانه دا که عرب دی او که عجم دا که بطور مثال امید که عالم خو شرط پکې دا چې کله دا مسلمان ني رب العالمین به انسان د لپاره مخرج وګرځي لارې ورته کولاو کی د نیک عمل په طرف باندې بدلو قسم شرط د په دې بدن او ایمان کې پیدا شو په هغه طرف باندې قدم وال شروع کی متقوا په بسان کې پیدا کی دیګ اوسې د اجمالی کو کار په کار دي چې تقوا له سره ویلې شي ذکر د دیني عمل د چابې لپاره دیم غاښ چې کله موږ وکړو دی هغه نوم د تقوا. تقوا به دی له ویل کېږي چې انسان د پډې وتړي. تقوا دې له ویل کېږي چې انسان د لږ زره معمولونه روړي وخوري. تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان سپینې جامې واغوندي. تقوا دې ته ویل کېږي چې اوچن کارونه د اسلام وکړه. د تقوا په تفسیر باندې نظام پوهه کا دغه نو ورسته د نیک عمل د چابې دیم غاښ به تزان له جوړای. امامنا سیدنا امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر اول جل یوصل په نمبر صفحه پاره کې نقل کړی دی وی تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان د خپل ژبه صحیح استعمال کې غلط استعمال نه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم ته اکثر انسانان چې لوکړي شي د ژبې د وجنه. عبد الله بن مسعود فرمایي ډیر انسانان به د قید نه ضرورت لري خو د ټولو کې اساسي بنیادی چې هغه به زندانی شي هغه قید شي همیشه قید لاندې نظارت لاندې هغه د انسان د ژبه ده. ابو بکر صدیق په کله راويستا او توبه کړل دا ټول اندامونه دي چې بل ودرېږي او دا خبره ورته کوي چې ای ژبه ای لسان په صحیح طریقه باندې استعمال شمن ټول به صحیح استعمالېږو کته چرته ګوره غلط طریقه باندې استعمال شي هڅه ته من ټول ستاسو وجه به جهنم له ورسو. اشه پکته یو دوه خبره ونه واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مومن انسان میدان د جنگ پرې دی. مومن انسان میدان د جنگ چې پرې خو دغه شان بخل کوي ولی مومن انسان چې د هغه دروغ نه وایي ته اوس د خپل شی بل متوجه شه چې ایستانه په معاملاتو کې تجارت کې خبره کې جرګه کې معاملې کې بل شي کې دروغ ویل کېږي کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مؤمنی میدان د جنگ پرې دی چې کله انسان مؤمنی بخل به وکي او چې کله انسان مؤمنی هغه دروغ نه وایي نو تقوا دا معنی د خپل ژبې کنټرول د نیک عمل د چابې دویم غاښ تقوا ده. کوم چرته دروغ وایي اې چرته موږ نه کمال انسانان نشو نیک عمل خلاصه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان پکې نشته. الله عز وجل سورہ بقره هغه کې منافقانو ډیر صفات ذکر کوي په اول باب کې یو صفات دا ذکر کوي بما كانوا يكذبون. منافقان هغه انسانان دي چې هغه دروغ وایي او همیشه دروغ وایي. كانوا په فعل ناقص مضارع باندې داخل دي. بعض روایتو کې دا راځي وکړه چې انسان دروغ شروع کړي د ملائک په مليون اندازه استمنډ والی اېدا خلینو بدبوئی راځي. بعض روایتو کې دا راځي انسان چې کله دروغ وایي تر دې پورې د الله عز وجل په نسبت دا دروغ جن ولي کړي شي کبه رښتیا وایم الله وسره نه مني او چې کله انسان رښتیا وایي د الله عز وجل په نسبت به دا صادق او رښتینی انسان ولي کړي شي. زم غواړم چې نیک عمل شم تم غواړئ چې نیک عمل شي. د نیک عمل لپاره اساسي بنیادی د غیر چابې لپاره دیم غاښ هغه تقوا ده. تقوا دا معنی د ژبې کنټرول. اول زه به تاسو په دې خپل ژبه باندې نظر وکړئ چې ایمن په دې باندې کنټرول کړو کني لرو. دروغ څنګه ویل کېږي کنه غیبت څنګه ور باندې کېږي کنه چغلي څنګه ور باندې کېږي کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غلخور انسان به جنت ته داخل نشي. د جناب نبی کریم علیه السلام د احادیث حاصل ده چې چا غیبت کړي سپکه ویلي په ورځ قیامت به الله عز وجل داغه د نیک عمل راول دل به ورکی چې د قرض باندې پاتې شي د ګناهونه براول داغه په چټ باندې بکی د استویل جهنم په طرف باندې روان. ما ته وګوره غیبت کوم کني کو صحابه ویل یا رسول الله دغه صفات پر اشنا کې موجودي ودا چې کله پاغه کې موجودي امدغه غیبت نه چې کله دا صفات پاغه کې موجود نه دی له غیبت نه هغه به بهتان دی.
دې سره انسان د رب العالمین سره محبت وساتي دا تقوا ده انسان په ځان کې اخلاص پیدا کړي دا تقوا ده انسان د الله د بندگانو سره مینه وساتي دا تقوا ده انسان د الله د بندگانو سره پر هغه شی انتخاب کې ځان لغواړي دا تقوا ده انسان ذکر د رب العالمین کې دا تقوا ده انسان د طاغوت په کامله معنا نظام وساتي دا تقوا ده انسان د حرام نظام وساتي دغه تقوا ده انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شي دا تقوا ده انسان دنیا شاله وګرځي دغه تقوا ده انسان چې کله عمل وکي یریږي چې الله رد نکي دا تقوا ده تم ساتي چې الله به قبلې دا تقوا ده انسان چې ګناه وشي په اصرار نه کوي دا تقوا ده انسان چې ګناه وشي متصل توبه لري منډه کې دغه تقوا ده ته اوس خپل ځانونه کې دغه صفاتونه وګوره چې دا موجود دي که غیر موجود که چیرته په من کې دا موجودي نو د نیک عمل کوم چابي چې دا د غیر پر دیم غاک موږ برابر کې اوس به خیره موږ د نیک عمل دا کله پاسو او دنه په خزانه کې به ګرځو لالو نه براخلو جواهر به اخلو زام بم دولی کو جامعه بم دولی کو ملګری مور باندې دولی